موري انا دان بصيروا زين انا لوس خلاص رسم شو بس دا بادر علو کنه تاسو دا واده غم دي کم دي سم شوی دي لا مل خو چنګ را با پروت دي وای موري وای کاکا حاجی می گاډ راوستو الو تاسو دې بیا پریکې راو لګیرو ومړه پاو کنه خدایا پاکا ورشه موټر نه واستا ماما هلا مبارک سړیا سترګې وته ټوري کړې دي خو نظر نه کې خاص تا ولا دي انفارمیشن غونډه کې یم چې دا خو د غټ کار کو هغه په موټر سایکل سوځوري اوس په مو په غټ گاډي سوځاو یو چې مو را کارېری ګوره ښا وای امداد ولا ابلور سپلار موټر سایکل ور نه کو ام چې بیا سکند کنيسته دا مړ څنګه خو کولې دې مرزم سپیلې نیو ته لګي کما ام ستاسو څنګه هغه سدي مو تاسو اجت ته هغه چې د کور په سپین سروتي با غیره په مخه کړی دي ها خو وام ته خیر او مبارک مبارک شه ډېر دی مبارک ما ویرا شه سپینه بلبل څه ویلا بیا د ته کوم د ټول کلی رات سترګې دي ما وی کو لاندې سي ټوري اور سترګو د سپینو سترګو ته خړو د څه دنه پکې نه اوروانه دي مورې در ماته بر او کنه سپه بلوانه بس دا وره کته خدایا پاکا هغه وخت ډیر چا پر د کړی تا دی دې بل کار نشته هم خدایا پاکا هم سرته می خیر پیښ کی چې بیا سکنده کنيسته دا د خو چته د آیا په زبانه خپه نه دی خي هیڅ چرته چان را پټ کړی نه ویم د چانه به را پټ کړی نی او خدای پاکه قرضدار به کړی بس نور به تملو کې کاوه را بس دی ډېره موده پس را باندې خوشحالي رااله او چرته زما بچیم د ګاډو خاوندان شو بس خوا کې جاړه ما جاړه باندې سترګې راله وچې نو سره مورې څنګه وستا مشر ویم کرا پیشکا او پای موټر ټیکل باندې زماري رغټه پیډه ټوکړه بس ما وی راځه خدای وکړه نن وته را خپل مانو خایا خدای وکړه ته خو سرکاري نوکري دې ګونو کې سکوټر اغستې شي ګاډي نشي اغستې دا خدای دې یا تو سړی یو کس په کې ګورې دی هغه نه کینې یو ولې راغه خو دې کې راځي سو دا ورکوټه دا په دې کې نه راځي واه خپل کار وکړي نیمه دا وګورم امسان نه لګ جوړی په سپین سر سړی ته چا بیتا وای نه دې د کدي کنه دې چرته ارسلې دې او مغه به د پړې خته وګوره منافقه خزه په سپین سر چې وته په سپین سر وته حیا پکې نشتا دې کوټه کم سړی د آیا دې مالډرا ته خیلوره په شین اسمانه خو آیا خو دې کې نشتا چې عزت ته خلک دې خیا دې ته چرته خیا ام خدای پاک له موستي خدای خیر وکي ام صبر وکا ورڅ دا خپلې بوینکو چې سې پوزیشن دا گاډي د کمې ډړې را پیدا کړې دي چې کار وکړو د خیره چې ځو پلار دی مګ په کې زیارت ته بوزي د خیر او ایسه کې بیلټ ټوکړي کوټه کې خی گاډي چراولي پهلا باباجی له سلام نجی آو خدا اچھا ما بوزي به بتام بوزو ځان سم چې نه بوزي ما به بوزي ځا بایبا نو ته یا بای ویل زی خزانه ما سره خیر دا مخکې ما حق دی دا بوزي مور مې دا به مخکې کې ته چاته کې دا غني بیا راشه ما بچی دا چاچی باندې زیره او کته مون گاډي واغستو بیا واته چله مخم منډه کوم وته وایا او ګړډم باندې گیر بیا په آرام لګي بس مال خو چل نرسي ته برته چل خینو هم دا کار کوم ورزمه معلومات کومه ام پارم دلته کې نه سپک درت خلک دوست په خوشاله ورشي بیا وچ دا موږ نسوځي موږ پسې راغله وی لوري هم چې ته په لومبي ځل د پجن کې صحیح خبرو کاغي خاصه مال کند ګوري خو معلومات خو به کول غواړي کنه لوري دغه بوټي او دغه تاوی ګراتاوی کې پارم دلته کې نه بس کا نه چینی کی نصیب مشه دا گاډي او امين جب پلار ته دې چل وخایا چې ما واغه پکې ګرځو بیا دغه خو نظرم نه لګ زبابي په سوکوالي به موږ لګیلی ما نه خوشي ولی نه لګ لګون پیجن شلګون پیجن او نظر نه لګ مورې دغلته یو ځاخر شاه باچو ناغله ما یو دل گاډي ورکنه په یو خبر یو خېجو په بل خبر یو چې په بل خبر نه راکو شو ما وته ویجی سیف سٹاپ کوي ولی ما چل نه دی راکو شوی نه ما خو بیا ټیکټرم چلولې نو تام را سره کښونه کې په قبرونه ورسېل مانګي نه نه جنو پلار دی خپل کاری خلک به وای د سپور خان پلار په گاډي کې ناشته او بس دا څه کار کنه چې ما وی دی ګاچن گاون کې دا څه لګټو راټو شوی بیا خلکو ته بیا په پخر سره بیا او زه بیا جمعات کې مرستو وې ته ورچو وایا
هغه نیاکه به وکړي چې دغه شرم هم د کوره کوي یاره مه کوه نو ښه ده چې تللی ده که نه هغې نه خو ایله ستا سره سپکتوي بده خبره ده ګاډي نه چې بنګلې ساتي کې بنګلې نو د دې پیغوره نشي خلاصېدی رای ولئ چې دا الله دې هغه ځای کې مرداره کړي کور ته یې راله بېسله راولی یو کار ولې نه کوم ولې کېنه زموږ حیا ده مورې دا ګاډي ورپسې بوځم او تړی مې ورپسې بس وې تړه رای کاږه خو رای ولئ چې د دې خلکو دا خولې بندي شي او دا خبره خو یې ټیک ده اوس ودوې هغه جاپري نه ښکاري او بیا چېرته قصب لټلي کار به کوي اوس مه لګه خدای پاک دې له ګاډی درکړو اوس د هغه د سکوټر په خوا مه تېرېږه او دا خبره یې ټیک ده روکې که هغه موټر سایکل دې ته رالنډې نه کې ګویا ښه زویا کپړه پیوه ښه یا چې دی لکه شیرینۍ په دې پخ کړی وی خوږه حلوا به دې پخ کړی په دې ګاونډ کې به دې ورکړی ښه زه پخوم ساده بچي ما کابې وخورو ګاونډ د خپل کار کوي خو په موږ چې خوله بنده شي ستا دا وست راښیي نو بچي مې کامیاب شي که نه هسې راته ګوره پلار راته سپک ګوري مورې ولې به سپک ګوري شور مه کوه چې د مخکې چټ کې دا تورې څنګلې بار وباسي بیا به درته سپک نه ګوري که نه دا خبره خو یې ټیک ده اوس ودوئ را خلک اوس ودوئ ګدشته په خوله لاس کېده او څنګه ګوري ورکه مورې ښه ورکه چابي ورته ډېره کې ځوړندوم نه نه ګوته کې ورکړه چې تا واخه ما وی چې ویني او دغه شان اخو وګوره ناریده کړي که نه دي چېرته ګاډي لیدلي وایو وګوره ګوري ورته تکې احماله دې په خوله وواله خیر خیر هغه چل کوم که سوځئ سوځئ جعفر خان په موټر سایکل ځان ښودو هغه ټوسپری چې راشي وی هغه ګاډي ټایرونه پې بیا پاک که ودې کته مشر مشري په سکوټر دې ځان ښودو موږ سره په قصب کې خبره کوي چې دا خولې دروازې سره راوله دې ټولې بېزتۍ تپوس منه په یو ځل کومه قصب یې ما ته حواله کړي صدر صاحب مونږ ته راپتېنه لګي او قصب یې ده ته حواله کړی دی وای سړی په خیر راغلی یم دا یې سره وړلی روجي مونږ سره ونه غورځې کولی نه وای نه دا چې ووایه چې دا چا راوستې دی دا هغه بل راوستی دی نیا به یې پسې په دې کې ګرځو اوس په نیا بیا پسې په دې کې ګرځي دا لا بل شرم واه او دا چا نه راوستې دی په کړی به راوستي د دې کړی به هم نه نالي ما ته پته ده دا ایاز بارګینی دی او که دې وایي لږ هم چې ته وو که نه چې دا غونډ ګاډي پې تاواني نه کړه نو ته به وګورې ښه ته هم دقه شان ته ښیي زه ته مزه ورسره ام چاته یې مخه کړې ویشتې به یې چېرته چې ووایه زما په هغه طاق باندې د فرش شناسي کار شروع شو چې ورشه ګوره هغه خو نه دي وړي ذمهوارې ورشه ګوره منډه منډه شناسي کار یې زما نه یې وړی ایاز خو سپک سړی دی والله ایا نه هم پې خلاص کړي رایا پاکه خو چې راشي بچي نه خو بل دی هغه شي داسې چل دی څوک چې پکې دننه دا اوس وګوره ورکې که یاره دې بند ښه ښه دا راته ووایه چې څه څه چلو شو ورغلي وم ته راځه که نه خبره پې کوو صدر صاحب ځای ته اوس چې کوم زما خبره شروع کړې نو دې کې پیدار او دنګل نو پیدا څه کول هلته پیدا راغلی وي دا کار یې ما ته حواله کړی دی ما وي یا پیدا که تا زما نه دا قسم وکړو یا به زه ښه یم او یا به ته ښه دی نه یو سپېړه به دې والو که نه سفیر سړی دی یو به د کوم اجرا سفیر نه ورکړي یو پیدا له سفیر نه ورکړي دواړه بې عزته دي یا به چې زما یو خبره وره دا دې اوس چې ماماګان مې وکړو نه ماما یې کوم یار یاد مو بل څه نوم دی نثار نثار دواړه وو ها هغوی سوي نه رامونه یې کړم یاد لایا که زه خو پې ورتلمه دا خولې به دې پې والې وه سپک سړی دی پیدا سپک سړی دی زم کاډي د لوړې د سړي یم راشه راشه په دې ګاډي دې مبارک کې زما کارډ وړی دی ښه خیر دې بچي ته غم مه کوه که زه پېښه او ستا کارډ پېښه تا کار یې ولې نه وړو یا چې کنې خپل یې ولې نه زه وړو کور کې نه وم که بچي خیر دی بم سر بابا ټول عمر دې باندې ټرې کړې دي نن به ستا حساب کتاب وکړي خدای دې بېخ او بنیاد وباسه ظالمې یو ورځ خو پرېږده که نه یو ټیم یې پرېږده چې دمه شي که نه او تو خو خو میدان ګرم کې او بیا میدان ګرم پرېږده نه دا د 10 روپو ګاډي کې راوستې دی که نه او دې که څه ته او دلته خو چل هم سم نه ورځي نو په ذمهوارۍ کې به زه ګیرم یا بچې ما ته وګوره چې دا غم مه کوه چې کله ګاډي وجنګو دې پېښه او سیپورې پېښه ته زما شناسي کار یې ولې ورکوو ته غم مه کوه زه به خپل کار ورکړم یاره خو بل مه کوه که نه یا سیفوریا وای نو روجې دې څنګه بخ کړې وې روجې
او دې هغه یو ځای کې مسله راغلی وه چې صد سره ته ګیله وکړي نه نو دې ځانې ما غوښه ډېره وه نو غوښه به یې لکه زیاته ورچوې وه که نه تاسې کار وکړه که نه د سباني کار له ته ورشه زه اوزګار نه یم دغه بس چې کنه یو دقیقه به نیا پسې بوځو هم شرم ویم ته به نه ځې ښه او دی به ځي که نه نو څوک به دي ویم دا کاونټ به ته راغونډ کړې کور دا که نه دا باندې تم بندی که نه نو څوک به ځي ما خو ما اوښې لېږل خو نشته څومره بجې ګاډي مې راوځي دا څنګه دی په دې مبارک کې آیات دی زما دا شادکار ولې ورکړی دی هماغه بلاک شوي ډکه مې راوړکړه بلاک شوی نه و ویم جیب ده جیب ته تاله ووخه ډېرې ټوټې پټې مه کوه 100 روپیا ایډوانس پکې ورکړی کرایه پاله مطلب ورکړي ته ورته وګوره یو څه چونه خو نه ورکړي هر څه چې مې ورکړي دي ما ته ووې زما د سړي کارت به راوړې تا سړی کم دی دا قصه دی تا سړی دی نه نه ونه سړی ما ماړه پاسه تا ته چې دا سړی وایي نو دا ښځه نه ده شی پوره زما خبره وره که څوک یو منډه خبره شه یاره یو کار نه کوې زه یم تم کمزور شو ځم که نه دې ښځې ته دې پټکي ووه په ایمان دام به تیارې ښکاري وایي نه یو کار بل کوم زم چې ته هم دا خپله ښځه که او زه هم دا کمپنیا پسې به دا خپلې ښځې ولېږو یاره حقیقت بګي څنګه یې ګاډي خسته ګاډی خسته تا ته وپېچل داسې کار دی که نه شی پوره دا دا تو چې کرایه کې ایډوانس ونه ورکړو څه کوې په دې کې دا زما شاندې کارت یې ورکړی دی دا کرے نه دي دا مې صرف زمیوارۍ کې ورکړي ما نور پیمنټ درته کوم نو زما کارت یې ورکړه ته اوس نو خپل باندې ورکړی یا طلاق ستا کارت سړي خو د پیزو کو ناټې پکې ستا کارت کې تصویر شته نه تصویر نه به زر پیروي زما دا کار په سړیتوب ځای کې ږدا وروړی همالې ته کار ګوري خدای دې ځواني مرګ بلکې هم ستاسو ولاسه ما وخي هم ستا کار څومره یې تپوس کړی دی طلاق به درکړم که دا کار دې نن راونړو څه به غونډه وایس خر بابا خدای رسول تو کنه ما لیوه دا کارت راوړه شرمېدلې ښځې د تا ته څو ځله دا طلاق کړی دی ستا شوی دی تا کور ته درو کشه په ارام کښېنم تاسو غواړئ چې دا کور راباندې نوال شي زما خبره وره بچي د خاوند خیال ساته د غزار مزار په ونه کې زه خبر شوی خو څه نه وایم زه ته ورشه بشه شاباشه شی پوره شی ایا ما دا کار دې درکړی دی کوي دا کار دې مو ته کسرو دې کو بو باندې ښه دا زما دی نه زما ګاډي پکار دی او نه مې کوم ستا بارګین پکار دی ته زما غول خوري پیټې باندې در کوم کار هم راولي دې قسم دې د سوشي سو کسه گوايان نه زه په گوايان موبایل نه پیګم مالې خپل کارت راوړی زه به ولې خپل ښځې هغه وروړم رخصه بند کا دې به د خپلې ښځې هغه دی وړي داسې بې شرمه دی هو زه رخصه چې ستا په شرم کړ نشته څه شوه ورشه اوسې نیمه کا زما خبره وره شی پوره ګو داسې کار مه کوه بچي که نه ما نه تپوس کوه مور نه دې کوه ګو دا په دې ګاډۍ کو دې وجنګو د پډلو غویم هم سر شي پلاره ډېرې پیټې ورکوم زما تنخوا کې به کټ کېږي او ما یې د باله په کشتونو مې نو خپل راوستې کار به دې ورکړو زما به یو ښځه په دې کې د انجمار دی زما هغلته نوکرۍ کې لږه مسله راغلې وه هغې کې مې بلاک شوي دي مغه پلار دې بیا غوسه دی ویم بلې بیا څه چل وکړو نن دې وام نه نن دې ته نصیحت کوم کښېنه ویم دې په سم کښېنه بیا څه چل دی څه چل دی ویم د هغې د لاسه به اوس بیا والته کول خورم که نه دا دې په چا راوړو دا مې په نادان راوړو نادان راوړو او یا هم خاندي لکه د خري پسه بلې پاس څنګه خو بل بیا راغوستی دی چپ دا چې وایه ښځې نن دې ته نصیحت کوم په سړیتوب یې اچوم غوزار نه در کوم ځکه چې کومه ښځه ویې دا نور هم روانېږي نو ویم لاس ښکته که که نه وبایه راته په رضا که نه زما د شناختي کارت تا ولې درې نه راغېسته ویم سړیه ټول عمر تا دغه الته نو بس ما ځکه پرېښوده څه زما د کور د سامان او زما د سامان ولې خیال نه ساتي ته هر څیز خیال ساتم ما ته څه پته چې ستا ورور به داسې چل کوي دا چې زه په دې ذمهوارۍ کې په دې ولک کې وردن نه کړم که دغه ایازې راغه سپک خلک دي دا ښځه به نه بولي دا لور به نه بولي په شرم به شرمېږم ویم سړیه تا ته خو ما زر پیرې وې ویم د شوکیز کې شیشه مو لګوه زه نه شم اخیستی ذمهوارۍ خو ګرځي هر ځای کې څه چل شوي دی شناختي کارت یې وړي دي او زما په ذمهوارۍ کې ورکړی یم شناختي کارت د هغوی سره زه څه وکړم اوس په هر څه باندې بس زه ملامت یم امتوار چې د هغه ښځې ته وګوره څه ورته وایي دا دې په خپله ورکړي دي یم دا ستا نه دا سړیتوب ده ورشه منډه که ستا هم وګورې ته ستا هم شته که نه داسې ما چې وایي خدای ته راباندې ستا وګوره ته چې ستا مې مور څه یاره په بالو بالو مړه کړه روزانه ورپسې نښتې یو ښه ښځه څوک نه وایي خو دا خره خزانه ده همدا به ټول عمر وې خدای ستا شته څه دي ویم ګوره مې سړیه که دا سټام نه و که نه نو ته به دا خپل حج وینې وای د کور سټام دی په هغې کې مې مصغر کوي ځکه مې دی یاره دا ما ورکوم نه
خو مکه ټوټه ګور نه سړی دی که ویم ستام خو نشته ما یا ښځې ووایه که نه یاره ظالمه ستا ترې نه دی را باندې که پې را ټمبل ټمبل پې وه ملنګ نشته کوشه دی خو یا ظالمه ته دا څه کې دی خو بباش صاحب پولیس شو دا ښځې ته لاوتی راشه که نه نیمون دې ښځې نن واه ما ته به زما خاوند خو لیږه ووایه که نه کښېنه په کښېنه پاسه ته کښېنه کښېنه لږ ساړه خوره ظالمه لږ ساړه خوره د کوشتا مې وړي یا دی خدایه پاکه چېرته یې وړې راوبیاړي که نه صاحب د دې د لاسه به زما کور نارېږي او یم چاپریا لاس دې مات شی بس خیري مه کوه چپ کړه ما ته وګوره بس یې خیر دې شوی کار دی اوس یې پرېږده ښځه پرې سل لږ کم شربت اوس شو لکه مطلب لکه سړیتوب یا نشته د ما دې ښځه کې یا خو نوروندار یې لکه چې دوی کار راوړي نو راځي بنیا یم ښځه کې دې سړیتوب او حیا شته یم ستا کور بې حیا د دې خلک مه وایه که نه مه وایه که نه یم ته ښځه ما زاري یا الله خپې یې ماتې نه شوې نو مه کوه که نه مه کوه څه شوه مرغه څه شوه دا خدای تباه کړه کښېنه کښېنه بچي کښېنه ورشه بچي ګوره وایه شبه تاسو کې ځاني مرګ شي ټوله باندې خوندې دې ستا د لاسه وګوره ښځه که نه لږ شه لرې شه بوټي بوټي یې ورامنډې به څنګه ښځه د لاسه شو راواز کوه ته که نه یا راځم ورچې کمرې ګزاره کوه دا ښځې ګزاره باندې کې دی به ګزار ورکې ښځه کېږي یا دا بچې نه ښځه کېږي کو په ښځه کېده وختي به ښځه شوې وه خو بس په ځای پرې کوې بس یې داسې کار مه کوه بس مې کوه دا خو چې کنه تا د خپلې ښځه نه پرې کړې ځکه خو زمونږ دا پېږي نه بس به دې وایم ښځې نه پرېږي دا خرې دي یو خور ته به نشته شته هم چې اوس بیا ورشم کښېنه که نه یا جعفریان یې ونې دې کړم د تا ته مې حساب کتاب به راسره کړم ته په غویمه راشې په غویمه ځې یا ظالم هغه روزې پردی ونشم یې غلکان داسې کار دی که نه هم څه شفتې پورې ورته ګاډی خو دې راوستلې خو دغه نیا په چې وضو باقي دا نیا راولي شرم دی د یو د پاسه بل دی وی نو وی داسې کار وکړه چې دا نیا مې راولې خو ارزه کې را پیدا کړه بس ښځې ستا هم دې لا پیغلې دی دوی سره یو سقا موټر ټیکلو هغې به ټوسه ټوسه کولو او دا پچې مچې په دوی ګرځېدلی دیګونو میګونو دا که نه لکه دوی خو ټول عمر خلک سپین کړی دی نه ما یې راشه نن ورته را پړقېدلې بلبله راوله دا د راوشل خو په نورو مورونه بلېږي زما قسم ته بس پک نه کوئ په دې قسم او په دې لواګانو روز باندې لوی شوي په دې قسم خو ستا مخې ریچڼ شوې الحمدلله ما په خپل محنت باندې قسم کړی او تا ته ګوره دغه ته چې نوکري په ایمان ووایه ابوز یو ورکه ګزار سمشه کنه دی خوکه د نیمه او 10 منټه دی خوکه اخواشه بلک پیشل ډون شوی له ګاډی وکړو نه ته چې د آرامي پیسې خورې که نه دا ګپ دی څوک آرامې خوري چې ابو دغه کې نوکري کېده که نه دا جی خبرې باندې بچی کی خبرې باندې سوال هغه بچي اوس ټینګه کا داجي دا د مشرانو نشته لا کړې پریږه څه ولکه خاله بس نو به تاسو نه جوړه بس ډیر دی باندې دی په سر باندې وکړو جګړه کو خپل کول کو نه په حضور اعلی کړو اوس ته نه آیا او شابه څنګه کینه په آرام ته باندې دی دی بزیا دا اتیو سره ور مخ کې کایو جګړه کو دا بدل دې دا شو کو دا جګړه خجمري لته دا خجمري لته چې راولې لا سینه ای وای دا سماچا کنه خوري له ور ورکه یا ظالمي
زه بس کنه وکړه شه دا سپایده دا چې ته په مال خو ځه دا د ستا د لاسه ټول دې ستا کارونه دي نو دې پرېږده ماته څه بابا نه دې ته وځم پرېږده خاون باندې ما کنه زه سپی کو سټه دی من نه وای کار کولی ته په کې ډبل کړه نه دا څه کې دا خو ماشوم ما نه په کار کو وځه ونیسته اسوسیاتو د نسل مخکې وایه مخکې وایه نسل جامنو